السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. د سوشل میډیا ملګرو دوستانو امید دی چې خبر یو او الله پاک مو ډیر خوشحال کا. یو ملګری د غلبې د پاره او په دشمن باندې د زورورۍ د پاره چې یو سړی دی هغه ما سره ظلم کوي، زیاتی کوي، یا یو زنانه ده هغه بد اخلاقه ده، بد کرداره ده او هغې د زبان نه خلک تنګ دي او هغې باندې د غلبې د پاره مونږ له داسې یو وظیفه راکا چې مونږ په دې باندې غالب شو او د دې د ضرر نه الله بچ کی. غلبې د پاره خو ډیره مجربه وظیفه ده او هغه وظیفه ده د یا عزیزو. یا عزیز وظیفه ته چې هر سحر یو سل او یویش وارې کوي، 121 بار یا عزیز وظیفه ته کوي، رب العالمین به تا په هر چا باندې غالبوي، غلبه به الله پاک در کوي. نو د غلبې د پاره ډیره تجربه سره مجربه وظیفه ده چې څوک هم دغه مسلې شکار وي ښکار وي هغه دا مسله خامخا کوي. او د مونږ چې کوم مثال په تور دا د یوټیوب چینل دی هغه دی دا در سره فالوم کوي، سبسکرایب هم کوي او مخکې هم خلکو ته ولېږئ صرف په دې غرض چې الله تبارک وتعالی د ما په وجه چاته فایده ورسوي. الله مو ډېر خوشحاله که. جزاکم الله.